السلام علیکم ستړي مسي قدرمنونکو ځانګړي برکت مو یو ځل بیا شیرزاد درکلی کوم. نن په خپرونې کې راسره الحاج عبدالظاهر څرک راسره دی. د څرک صاحب په ژوند زده کړو او بېلابېلو سیمو ته سفرونو او ځینې تاریخي معلومات چې ورڅخه لري د هغوی په اړه به خبرې کوو. تاسو به انشاءالله په دې خپرونې کې په دې اړه باندې ځینې تصویرونه مو وینئ چې دلته څرک صاحب ځای ته راغلي یو. هغه ډېر ښایسته او په زړه پورې کتابتون دلته دی. ځینې تاریخي آثار او ځینې تاریخي شیان هم دلته شته چې هغه به تاسو ووینئ. ښه راځو د څرک صاحب خواته. ښاغلی څرک صاحب ډېر ښه راستئ ځانګړي مرکې. مننه، ډېره مننه ستاسې. ته هم زه قربانۍ وایم چې موږ ته وخت راکوئ او مصاحبه راسره کوو. ډېر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکوئ. ژوندي اوسئ. لومړی په دې اړه ته ووایه چې د تاریخي ابداتو تاریخي ویناوو سره ډېره علاقه لري که څنګه په ټولنیزو رسنیو باندې هم ډېرې جالبې تاریخي لیکنې کوئ او د دغه برخې سره مو لکه ځانګړې علاقه ده؟ بلې و زما په اصطلاح یو اوس لکه مسلک چې ګرځېدل دی. ما بعضې خاطرې ولیکلې، یو دوه کتاب هم په دې باره کې چاپ شوله زما د خاطرو. نو ډېر خلکو خوښ کړلې او ډېر خلکو ځوانان بیا الهام واخیستی دې خاطرو څخه. اوس اکثره چې زه وینم دوی د خپلې خاطرات لیکي او خاطرات هغه شیان چې باید ولیکل شي. یو وخت یو مستند تاریخ په باندې دې څه استفاده کې ماخذ د مستند ماخذ په حیث باندې دې څه استفاده کېدای شي، ځکه چې موږ د وطن حالات په خپلو سترګو لیدلي دي. زه دلې پاتې شوی یم په دغه وطن کې، مهاجرت مې نه دی کړی. نو بعض شیان چې مې لیدلي دي هغه مې لیکلي دي. د ډېر جالبو ترخو خوږو سره مخامخ هر شی شته، غونو ترخې هم ډېر ترخې خاطرې هم لرم او خوږې خاطرې هم لرم. نو بعضې خاطرې بیا شته چې هغه د لیکلو نه دي یا نه لیکل کېږي یا بعضې حساسیتونه پاري، نو هغه څه تېر شوی یم هغه مې نه دي لیکلي. ډېره مننه. د زده کړو په اړه که راته ووایې، زده کړې در کومه کچې پورې کړې؟ ما دارالمعلمین ویل دی د 14 صنف ما زده کړې دي. په کومه برخه کې؟ د انګلیسي په سپارغه یم او بیا نو تعلیم نه دی کړی، شخصي کار مې کړی دی. دغه شخصي کار وخته یم، رسمي کار مې وروسته نه دی کړی، دولتي کار کړی دی. دارالمعلمین څه وخت فارغ شوي؟ دا نو 4 سنه وه. 4 سنه وه. په اصطلاح سرې شپې. بلې هغه د روسانو د تجاوز شپې وې، د جنګونو شپې وې چې بیخي بد حالات وو. په هغه شپه کې موږ فارغ شوي. بیا وروسته مو ازاد کاروبار ته مخ کړی؟ بلې بیا نو ورځنی مصروفیات ورځنی ژوند یې اوس څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله ښه تېرېږي. بس په دغه شخصي کاروبار اخته یې ښه ژوند خوشحاله یم. د دې تر څنګ دا هم راته ووایاست چې تاریخي معلوماتو سره علاقه لرئ، لیکنې هم کوئ. کومو سیمو ته تللي یاست؟ د افغانستان داخل او کومو هېوادونو ته تللي یاست؟ د افغانستان داخل کې نو ډېر ولایتونه ما لیدلي دي او باید هر څوک یې وویني، ولې خپل وطن دی. د خپل وطن ولایتونه باید هر څوک وویني. نو هرات سره نیولې یا تر مزار، بیا تر جلال آباد، بیا داسې تر شمال ځینې ولایتونه دي. نو دا ټول ما لیدلي دي، پکې ګرځېدلی یم. او کوم ولایت ډېر کومه سیمه ډېره تا ته په زړه پورې راغلې ده د خپل ولایت کندهار څخه بغیر چې ستا په ذهن کې وي او ډېره ښکلا ولري او ښه خاطره ورسره؟ والله ما چې لیدلي دا د هرات ښار ښه ښکلا لري او تاریخي آثار ډېر لري او وړې ساتل شوي هم دي او مرمتکاري هم سوې ده. په هغه وخت کې یونسکو دغه هم اغا خان بعضې فاونډیشن چې دی هغه هم ډېر کار ورته کړی دی. د دوی تاریخي آثار ته ټول یې رغولي دي، خو متاسفانه په کندهار کې داسې کار وروسته نه دی شوی. د هرات څخه ښه خاطره لرئ؟ ښه خاطره وه، ښه خواپاکې دي، خلک یې خواپاکې دي او تاریخي آثار ډېر ښه زیارتونه لري. نو تاریخي آثار یې ټول ځای پر ځای دي، ساتل شوي دي. او د افغانستان داخل څخه بغیر د هېواد بهر کوم هېوادونو ته تللي یاست؟ د هېواد بهر نو تقریبا یو څه ځای ته تللی یم. یو خو دغه سعودي عربستان ته د حج یا د عمرې مراسم دي، دلته نو هر څوک چې وس ولري هغه ځي. نو زه هم 2 واره حج ته تللی یم، 2 واره عمرې ته تللی یم. پاکستان خو نو داسې دی لکه هغه موږ دوام کور و په چکر و یا په دلته شرایط خراب و، د اختر په میلو کې ډېر ځوانان تلله. هغه نو بیخي د حساب تېر تللی یم. او هندوستان خو نو په د جمهوریت په دوره کې تګ ډېر اسانه و، یعنې د پاکستان د هندوستان تګ اسانه و، ځکه پاکستان ته چې تا اوښتلی او وخت ډېر ضایع کېدی. دلته په دا میدان کې په طیاره اکسپورټ شولې 2 ساعته بعد به ته په ډیلي کې وې، که به چا کوم مریض درلودی سوي روغتون ته به یې وړلی سوای، ډاکټر ته یې ښکاره کولی سوای. یعنې په 2 ساعت کې د ټول
کارونه کېدله. نو هندوستان ته هم ډېر تللی یم، داسې 10 واره یا 8 واره تللی یم. د دې په څنګ کې نو ترکیې ته تللی یم، ایران ته تللی یم، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، تایلند، داسې نور ځایو ته هم تللی یم. دغه سفرونه مو تجارتي وه که سیاحتي وه؟ اکثره سیاحتي دي. ما سیاحت سره علاقه ډېره وه، سیاحتي سفرونه مې کړي تر ټولو جالبه خاطره به راسره شریکه کړئ، لنډه او ډېره په زړه پورې، ستا ته تر اوسه ډېرې دغه هېوادونو څخه یو په زړه پورې خاطره دي؟ نو خو اصلا خو سړي ته په ذهن کې د سوال پیدا کېږي د خپل همسایه ممالک چې دی د شمال څخه ورسره اشنا دی په نقشه کې چې ما شاوخوا څو همسایګان زه لرم، مثال ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی. نو دا باید خامخا ما سره ډېر وخت دا سودا و چې زه باید خامخا دا هېوادونه ووینم. نو دا مې وکتله، ما ته ډېر جالب معلومېدله. پسې نو ښه خاطره ټول د حج خاطره دی چې یا د عمرې خاطره دی. سړی ورځې د خدای تعالی عبادت کوي، شپې ورځې ټول په عبادت کې تېرېږي. نو هند هم څه هم ښه خاطرې لرم. خپله ترکیه زما ډېره خوښه شوله. ترکیه کې ډېر تاریخي اثار شته، هغو ساتلي دي خپل اثار یې، حتی د اسلام د مخه اثار ټول دوی ساتلي دي، تخریب کړي نه دي. نو ترکیه څخه زه ښه خاطرې لرم. یو دا سوال لنډ جواب که ولې د تاریخي اثارو سره علاقه لرئ؟ خو داسې دی چې د تاریخي اثار خپل ځان ته ارزښت لري. دغه انسانان چې د هغه وخت انسانان مثال 1000 کاله یا 2000 کاله دمخه چې انسانان د خپل دغه شان جوړ کړي دي، دا اوس بیا نه راځي، نه هغه انسانان اوس ته او نه بیا جوړېدای شي. نو د هغو خلکو کمال هم یو دغه توجه وړ دی چې باید سړی توجه ورته وکړي چې په هغه شرایطو کې 1000 کاله یا 2000 کاله دمخه انسانانو چې نه ماشینري وه، نه ماشینان وه، نه کرینان وه، دوی په لاسو دا کار کړی دی. لکه د مصر اهرامونه. د مصر اهرامونه د هغې خو د بیخي 4.5 کاله کېږي. یا نور ځایونه هم ډېر شته په ترکیه کې چې ډېر زاړه دي. نو دغه شی مهم دی. بلکل. بله دا راته ووایاست چې ښه خاطره خو دې وویل د سعودي عربستان د داسې یو جالبه خاطره چې خندرویه خاطره یې درمه پېښ شوي، بهر تللی یا د یو شي سره ناولده یو ثانیې سره پېښ شوي، یا بل چې ذهن کې کله کله سره و یو وخت ترکیې ته موږ دلته د افغان ترک ښوونځی شته نه، د دې د خوا څخه دعوت شوي وو. نو دوی بوتو خپل د ښوونځي مدیر هم را سره و. نو زما سره یو بل تاجر و، دا د پنبهو فابریکه لري، یو د هغه وخت د معرب رئیس و، شهید شو، مادر نور خان نومې دی، دا هم را سره و. موږ درې په دا ډله کې نیولي وو. نو ورې چې ورلو خیر ډېر 5-6 ولایتونو ته یې بوتللو، حتی مولانا صاحب زیارت یې هم بوتلو په قونیه کې، مولانا جلال الدین بلخي هغه ته یې هم بوتللو. نو ترکیه جغرافیایي موقعیت داسې دی، د استانبول نیمه په اروپا کې دی، نیمه په اسیا کې دی. نو په کښتۍ کې اوښتلو، یا یو پل لري په موټر کې سپاره وو. نو دا ترکیې مدیر فارسي ویلی ول، دا رئیس معرب ته یې وویلی ول اروپا ته به هم ځو. هغه اروپا فکر دا وکړي چې جرمنۍ او فرانسه او انګلیسان او دغه ځای ته ځو. ده ورته وویل هغه بیا بل وخت لاړ شو. ول یا ځو، ول هغه نه کېږي بل وخت ځو. رابطه چې را واوښتو ول عین اروپا، ول دا د اروپا اروپا په راځن کې دا متکشه دی. نو موږ پر وخندله. هېواد یو سیمه بلکل ډېر جالبه په دوه هېوادونو کې. بلې و دوه ورځمو کې ده نه. بلکل. ښاغلي څرک صاحب دا مهال عمر مو څو دی؟ زما عمر 16 کاله دی. ماشاءالله. او ورزش ډېر کوئ که څنګه ځان؟ ورزش زه ډېر کوم، د پښو تګ کوم. نو دغه هم څه تقریبا د خلک وایي زبان یې ساتلی، ما خو نو ځان نه معلومېږي، خلک دا بیان کوي. بلکل. کېدای شي 50 کلن شاوخوا هم نه معلومېږي. په خپل عمر کې د ژوند څخه دې کوم درس یا کوم پند اخیستی په شپږ کال کې؟ نو داسې دی، دا عمر خو داسې دی چې سړي ته نه معلومېږي. دا عمر چې تېرېږي هېڅوک په خپل ژوند نه پوهېږي. یعنې که 10 کال یې تېر شي، اوس اکثره یاداښتونه چې ما نیولي دي پر هغه 20 کال یې تېر شوي، 30 کاله. مګر زه په دغه نه یم پوه شوی چې دا ژوند څنګه تېر شو. نو دلته خو رقم خوږې او ترخې تېرې شوي دي، خصوصا زموږ د ځوانۍ شپو کې ډېر تریخ خاطرات موږ لرو. بیا هغې له کندهار څخه بله ترخه خاطره چې لرم هغه
په 50 کال کې دا د ثور کودتا و چې وسپله په دې کې زه هلته وم دا حالات مې د سترګو لیدلی حال د هغه مې ولیدي نو ډېر ترخه خاطره ده پسې د هرات د هود پر 40 چې یو قیام سوی دی تقریبا 15 شپې دې دوام وکړي هلته هم زه وم تصادف لاړم نو هغه حالات مې په سترګو ولیدله خو په مجموع کې ښه انسانیت ښه ګزاره ښه ژوند کول دا د انسان په درد خوري او بد ژوند کول بده ګزاره ظلم کول دا د انسان لپاره ډېر تاواني کارونه دي او د دې نتایج ما لیدلي د بعضې خلکو ده چې بد وضعیت یې کړی دی او ظلم یې کړی دی هغه په خپل د اعمال په سزا رسېدلي دي نو ما په خپل ژوند کې داسې ډېر کسان وو د ظالمان وو هغه په خپل سزا ورسېدله نو زما هیله دا ده چې څوک په ژوند کې ښه ګزاره وکړي ښه ژوند وکړي ښه اخلاق ولري د بل حق ونه خوري که د ښځې که د خورې که د هر چا یې باید حقوق یې ونه خوري خو متاسفانه زموږ خلک که څوم ځانو ته مسلمانان وایي اما په دا لیرې اطرافو کې دا د ښځې حق ورکول د یو عار بولي یو شرم یې بولي که څوم دا په آیاتونه راغلي په دې باره کې په آیات سره ثابت دی د ښځې حق ورکول اما دی یې شرم بولي نو داسې زموږ ټولنه کې میانه روی ژوند تر ټولو ښه دی ډېر زیاته مننه الله پاک خیر درکړي ټولنې ته دې په کومو برخو کې ګټه رسېدلې ده دا مهال یا په خپل ژوند کې نه زه داسې د دغه نه یم چې زه ګټه ورسوم یو چا ته یا مثلا په علمي بخش کې تاسو علمي بخش مې بعضې لري یا مثلا کتابتون لري کله کله کتابونه ځوانانو ته کوي یا ځینې نورې برخې خیر دا پوښتنه ده که تاسو دا کېدای شي په ریا کې هم رانیسي دا پوښتنه باید جواب شي دغه دی علمي برخه کې مې بعضې ځوانانو کتابونه ورچاپ کړي دي خپل مې 2-3 کتاب چاپ کړي دي بعضې ځوانان چې په هغه وخت کې مستحقین وه بورسونه مې ورته آماده کړي دي خارج ته تللي دي تحصیل یې کړی دی په خارج کې یا د دې په داخل کې چې بعضې ځوانان وه د پوهنتون وس مې نه درلودی هغو ته مې زمینه مساعده کړې ده چې دوی پوهنتون ووایي درس ووایي نو داسې څه ناڅه کارونه ما کړي دي الله دې خیر درکړي یقینا قدرمن لیدونکو الحاج عبدالظاهر څرک د ټولنیزو رسنیو له ادرسه څخه زه تعقیبوم چې یو شی تر ټولو مهم یا مخکې یادونه وکړل تاریخي آثار تاریخي لیکنې د ډېرې کوي او د دې سره سره ښه لیدونکي هم لري او لکه څنګه چې دا یادونه وکړل د ځوانانو کتابونه ورسره چاپوي کله یې چاپ کړي او په علمي برخه کې تر ډېره پورې ټولنې ته خیر رسېدلی وي په دې هیله چې د ټولنې نور وګړي هم هغه که په سپینه ږیرې که په ځواني په یو ډول د ډولونو څخه ټولنې ته ګټه ورسوي ډېر به ښه سي په وروستیو کې ډېر لنډ ښاغلي څرک صاحب لنډ پیغام که څه هم تا مخکې یادونه وکړه لنډ پیغام که ټولنې ځوانانو یا مثلا اوسني حالت کې د ټولنې وګړو ته ووایاست ډېر لنډ نو ځوانانو ته خو د هغه پیغام درلرم دوی د تعلیم لار پرې نه ږدي تعلیم دې وکړي که څوم اوسني ځوانان ډېر مایوسه دي او دوی وایي دا پوهنتون چې موږ ووایو دا نو په درد نه خوري کار نشته یا د مسلکي اشخاصو کار نه اخیستل کېږي نو زما دغو ځوانانو ته پیغام دی چې تاسې تعلیم مه پرېږدئ دا هر وخت چې ستاسې په ژوند کې تعلیم د یو زینې حیثیت لري د یو زینې باندې تاسې کولی شئ چې لوړ وخیږئ نو تعلیم دا وخت مه ضایع کوئ په زړښت کې تعلیم نه کېږي نه بیا چا دماغ دونه کار کوي چې د زده کړه وکړي نو دا د زده کړې وخت دی په هر صورت چې که کار یې کنې باید ته خپله زده کړه ولرې ډېره مننه قدرمنونکو د نن ځانګړې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسو تر بیا خدای په امان ښه وخت